د الله رسول فرمایي چې د روزه مات پر ټیم باندې الله رب العزت 10 لکه هغه مسلمانان چې جهنم ور باندې واجب سوی الله یې له جهنم خلاصوي مګر یو سړی الله رب العزت نه پرېږدي. کوم سړی؟ هغه سړی چې هغه شرابي دی، شراب څښي، د شرابو د وجې روزه نه ده نیولې، یا په شرابو باندې روزه ماته کړله، یا مطلب شراب چې دی هغه پرېښول نه. د الله رسول فرمایي 10 لکه کسان د روزه مات پر ټیم الله جهنمیان د جهنم خلاصوي، لیکن شرابي چې دی هغه نه خلاصوي. زما او ستا په ښار کې راځه زبل ګوته په ګوته دکانونه در وښیم. دا دکان وینې و، دا دکان وینې و، دا یې چوکیدار دی، دا یې باډیګارډ دی، هغه یې سیټ دی، هغه لیرې چې ناست دی دا یې دلال دی. بیا ورسه ورته وایي ورته زما بوتل په کار دی. شراب مو ورته وایي شراب خو بده خبره ده، موږ مسلمانان یو. واک را روان و نو 2 درې الکان مخته روان دي، نو د شرابو یو بوتل پروت ولو. یو بل ته وایي پروند ورځ وایي دا د شرابو بوتل دی، بل ورته وایي ورکې که خدای دې نه را باندې ویني، ورکې که خدای دې نه را باندې ویني. الحمدلله او ښه خبره ده، ښه خبره یې وکړه، ډېره زبردسته خبره. خو خبره دا ده چې زموږ خلک یې شراب نه بولي، ته یو بوتل وګوره، بیا هغه د پیپسي و د سیوناپ و د سپریټ و بوتل کې اچولي، بس څنګ ته په موټر کې ورسره پروت دی. موږ خو د خدای بېچارهګان یو، دا حاجي صاحب خپلې شخصي اوبه دي، بس دی هغه څښي. شخصي اوبه نه دی، شراب دی، شراب. ورسه راسه که پابندي لګېدلې وله لیسنس ورکوې چې دا د کفارو دپاره ده. یعنې دا لیسنس چې په دې ښار کې میلاو سوی دی هغه وایي چې دا عیسایان دي، هندوان دي، بل هغه د شراب اجازه سته خپل شراب څښلی سي. راسه که تر هندوانو مسلمانانو ډېر شراب نه څښل، که تر عیسایانو مسلمانانو ډېر شراب نه څښل، که تر نصاراو مسلمانانو ډېر شراب نه څښل، لاس را پرېږده. ته به وایې چې یا مولوي صاحب نو عیسایان خو 1000 کسان دي او دلته مسلمانان 6 لکه کسان دي، چې حساب وکړئ یا عیسایان پر ډېر دي یا نو 6 لکه خو ټوله شراب نه څښي، نو 6 لکه خو ټوله شراب نه څښي. صحیح سلو دا په دا ښار کې تا دا نه په هر ښار کې دا زموږ ځوانان نه دي، دا علیحده اوسپنه شو امخته سلو. هغه اول سر کې هغه وټلانو کې ناست دي، هغه کومه ذایقه راځي کومه ذایقه راځي چې لمانځ کوي یا پروا نه لري، تاوان نه کوي. بچ دغه شروع کو دغه زور سلو، بیا یو قدم یو سټپ مخته ولاړ شي، بیا مخته اخر ځای چشته شیشه ده، شیشه اخر ځای چشته هغه شراب واجب وزه درته وکړه. ابلوز یو زنانه راغله، څلور 5 زنانې وې، د کور یو مسله یې وه. ډېر خلک ما ته ډېرې خبرې کوي چې مولوي صاحب تاله زنانې راشي او څنګه رالې ته خبرې ولیکې. زه یم والله که پېژنم یا قوم یا خاندان. خلک ما ته خورا ډېر نصیحتونه کوي چې څوک زما مور و خور راوښکنځي، که ما خبره وکړه وایي مولوي صاحب قومیت کوي، که د مور و خور وښکنځله ما تقریر پر وکوي ول د مور شي څه ډېر غیرتمن یې، ډېر انصافداره نه یاست. نو ما ته ویلې مولوي صاحب زما خاوند، اول خو دغه یو تورې ته په یاد لرئ، زما پلار بغیر د اجازې زه ورکړم، بغیر د اجازې زه نه وم په خبره، بغیر د اجازې که د چا بچی خپل عمر ته رسېدلی قطعا پلار حق نه لري چې راولاړ شي د دې ښځې نکاح، د دې لور نکاح وکړي، د دې خور نکاح وکړي. یعنې اوس یوه بچی هغه خپل پلار یا ورونو په پټه یو ځای ورکړې ده، په پټه. اوس هغه بچی وایي زه زار خورم، زه ځان وژنم، زه نه کوم. دا اوس څه دې په جوړه کړل؟ ټینګان یاست. ما درته ویلي د جهنم ټینګان، د جهنم څومره بده خبره. څه کوې یاره، څه کوې؟ یعنې په دا پرون خبرې چې رالې چا خپله دویمه زنانه هم کړې ده، چې دویمه زنانه نو ولې نو ویل دا اوله ما د پلار د وجې وکړه، دا بله زما د خپل طبیعت ښه ده. ما پلار ته مال زه نه کوم، د ولیا خامخا بې کوې زما دپاره یې وکړي، ول دا یې ستا دپاره. اوس هغه د ناست په کمره کې ناست، ور زما د پلار څه کوي؟ دا ژوند دی. بیا وایي پښتانه ډېر زورور غیرتمن خلک. څه غیرت دی؟ غیرت چې پر خور پر لور معلوم دی. دا زه د یوې ورځې اندر خبره درته کوم، د یوې ورځې. نو دې بچی راته ویلې ول مولوي صاحب اول خو زما پلار زه بغیر د اجازې ورکړم، چې ور یې کړم بیا خیر واده وسولو. بیا زما خاوند سره چې ما څو وخت تیر کړي
مطلب تر کال کم وخت تیر سوی و زما خاوند چې شو نشهیي و تاریاک نه چرس نه مام 3 میاشتې شیشه ورسره وڅکوله زما دا یوه سیاسره یوه لور یوه خور یوه زنانه چې موږ ته انجوز والا وایي اسلام حق نه دی ورکړی اسلام حق نه در کړی راولاړېږي خپل لور و شرابي و هیرویني و چرسي ته ورکوي او بیا تاریاکي ته ورکوي بیا څه چم کوي دې په خپل خوله ماتول د ماجد پر سر باندې زنانې یوه و دوې و څلور پنځه شپږ راغلي وې مالخوره خیر خو به یې ول مولوي صاحب دا مسله ده او بیا خاوند راسه ورک دی ډېر وخت کېږي زما دپاره څه کول پکار دي ول مولوي صاحب در په در یې کړله څه مې وکړلو ما هم 3 میاشتې دا خاوند را باندې کول چې دا درواغ سبحان الله الله اکبر هلته چې بیا حاجي صاحب چرس خرڅوي هیروین خرڅوي تاریاک خرڅوي شیشه خرڅوي وایي موږ کافران په تباه کوو چې کوي موږ کافران په تباه کوو نو تا خو زه ستا کور در شایم کور دې په تباه کوي تا په یهودو کې یو یهودي لیدلی دی چې هغه هیرویني دی چرسي دی تاریاکي دی یا ولې دوکه کېږي ولې دوکه ورکوي اسلام ته ولې مسلمانانو ته دوکه ورکوي زنانه وایي ما څه کړي دي ما 3 میاشتې د خپل خاوند سره شیشه څکولې سختې خبرې نه درته کوم کوم درته وایي که را روانه جمعه به یو هم نه یاست ناست تګر د طبیعت دپاره ناست یاست که ستا پر طبیعت جوړه وه مولوي صاحب د نر زوی دی او که ستا پر طبیعت نه وه جوړه یاره مولوي صاحب هم ډېر قومیت شروع کړی دی مولوي صاحب هم ډېر تکبر کوي مولوي صاحب هم ډېرې غټې خبرې کوي هم قومیت کوم هم تکبر کوم هم غټې خبرې کوم خالي غوښ پر ونسم هیڅ خبره خو نه ده نو د خدای دپاره مه کوئ ظلم مه کوئ د خپلو لوڼو سره ظلم مه کوئ د یار یاري پرېږدئ چې زما د یار زوی دی هغه ورته ویلې ول دا زما دپاره وغواړه ول بابا دا ستا دپاره ما غوښت ولاړې بل یې وکړله هغه ول هغه خو ما د پلار دپاره غوښت ما د پلار پوښتنه وکړه صحیح څه نو د الله رسول فرمایي الله رب العزت د روزه مات پر ټیم 10 لکه کسان معافوي هغه کسان چې جهنم ور باندې واجب وي مګر ها یو سړی الله نه معافوي چې هغه چې هغه شرابي د شرابو د وجې څه کوي روزه نه نیسي یا په شرابو روزه ماته کړله یا یاران راغلي دي یاره نو څنګه کوي نو مجبورې ده عجبه خبره ده یار زموږ عجبه چپه غوبل دی پر لمانځه مې وار نه کېږي پر شرابو مې وار نه کېږي پر ذکر و پر تسبیحات و تلاوتو مې وار نه کېږي او پر چیشي پر شرابو مې وار نه کېږي ورسې وګورئ ټلیفون ور وکړه اوس ورشي تاله پیزا در رسوي تاله چاټ در رسوي تاله سموسې او کباب در رسوي تاله شراب هم کور ته ما ځای ور وشه زموږ ډېر ځوانان دغه له چمنه ونیسې راځه تر دې ځایه زموږ ځوانان ټول تباه سو دا ماښامن شراب سره څښي بیا وایي مولوي صاحب تا دونه خلک یاد کړه چې څوک یې څښي هغه ښه یم صحیح ده دا زموږ ځوانان تنکي تنکي ښایسته ښایسته ینګ ځوانان د مور به یو زوی یې په شرابو به اخته بس سو دا ځواني 10 کاله تیر سلو ولاړې د جهان ایکسپیر سو بیا د اچھا نسلو نه د بچانو سلو نه د چاسو نه د چاسو نه د چاسو دونه ډېرې خبرې درته شروع کړم تر ماښامه به سره ناست صحیح ده الله رسول فرمایي 10 لکه کسان الله له جهنم خلاصوي د روزه مات په ټیم مګر هغه سړی الله نه معافوي چې هغه څښي هغه شرابي شراب څښي